کې په کومو هوټلونو کې د غلط کار لپاره جنکۍ موجودې دي. نن در سره په دې اړوند ټول معلومات شریکوم او د ورځې او د شپې ډیټ یې څومره دی ټول معلومات په همدې ویډیو کې را سره وګورئ. خو د ویډیو د شروع کېدو څخه وړاندې وایدونه که چیرې زموږ ځوان نیو چینل مو نه وي سبسکرایب کړی دا در سره ضروري سبسکرایب کړئ ورسره څنګ کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ. څنګه چې د پاکستان په نورو ښارونو کې دغه بدکارانې روانې دي او په هوټلونو کې جنکۍ موجودې وي چې هر مسافر ورسره دغه بدکاري کوي. دغسې مرض اوس پېښور ته هم راغلی دی چې د پېښور په بېلابېلو هوټلونو کې جنکۍ ناستې وي او دغه کارونه ورسره کوي. په پېښور کې مشهور کائنات هوټل چې په دغه کې ډېرې زیاتې جنکۍ وي د کله نه چې دغه د کار نه مسافر راځي نو په دغه هوټل کې شپه کوي. د هغه هوټل شاګردان بیا مسافرو ته وایي چې زموږ سره دغه کار هم موجود دی چې جنکۍ او خلکان راسره شته دي. که غواړئ چې دغه کار ورسره وکړئ په ډېرو کمو پیسو کولی شئ چې درته رایې ولو. مسافر چې د ډېرې لرې نه راغلی وي او ډېر وږی هم وي نو د مسافرو څخه زیاتې پیسې واخلي او په دا طریقه جنکۍ ورته راولي. دوستانو دغه کار د پېښور په بېلابېلو هوټلونو کې سټارټ دی او بلخوا د اقبال پلازا چې اجراګانو نیولې ده دغو د ځوان نسل تباه کړو او دغه بدکاریانې پکې کېږي او حکومت یې هېڅ اقدام نه اوچتوي. که تاسو غواړئ چې د دې هوټلونو ویډیوګانې وګورئ نو زموږ سره کلیپونه موجود دي. کمنټ کې ولیکئ چې راولېږئ موږ یې سمدستي لینک درته پرېږدو او دغه ویډیوګانو څخه خوند واخلئ. خو دوستانو په پاکستان کې یوه بله واقعه مخې ته راغلې ده چې په چرسدا کې د شپږو خویندو ورور په ډېر بېدردۍ سره قتل شوی دی. دوستانو دا خلک ګناه څه ده چې په دومره بېدردۍ سره قتل شوی دی. ویډیو کې ټول حقیقت در سره شیر کوم ویډیو تر اخره را سره وګورئ. دوستانو دا واقعه په چرسدا کې مخې ته راغلې ده چې د شپږو خویندو یو ورور کومو ظالمانو په ډېر بېدردۍ سره وژلی دی. پلار یې په خپل بیان کې داسې وایي چې د شپې نه ورک شوی و سهار دغه لالچ پیدا شوی هغه یې دومره زیات خراب کړی دی چې هغه یې موږ ته 20 ملټه پرې نه ښودو او هغه یې ښخ کړلو. پلار یې وایي چې نه زما زوی غلط کار کولو او نه غلط ګرځېدو خو د رنګ څخه او له ښایسته و خلک به ورپسې تلل راتلل. چا به ورته ویل چې پلانکي سره مه کینه او چا به ورته ویل چې د دې کس سره چیرې مه ځه. زما زوی ډېر زیات وېرېدلی هم و خو په دغه شپه په زوره چا د ځان سره بوتللی و. موږ بل چېرته تللي وو چې سبا راغلو چې د ده کته شوي وه چې د ده لالچ زموږ کور ته راوړل شو نو هغه دومره زیات خراب شوی و چې موږ یې 20 دقیقو ته پرې نه ښودو او هغه یې زموږ نه ښخ کړو. دغه پلار یې وایي زه ډېر زیات غریب یم او په دغه ظالمانو باندې زما وس نه رسیږي او زه د حکومت څخه دغه ظالم نیول غوښتنه کوم او دغه ظالم ته د قانون مطابق سزا ورکړل شي چې تر څو په راتلونکي کې بیا داسې نور کسان اقدام اوچت نه کړي. نو دوستانو دغه ویډیو